السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمو قدرمندو ورونو او خويندو، نن د ربیع الاول 11 تاریخ دی چې د افغانستان په حساب باندې د عقرب د میاشتې 11 تاریخ راځي او د پاکستان په حساب باندې د نومبر د میاشتې 8 تاریخ راځي. نو نن تاسې زموږ سره د خپلو ختمونو نتیجې پایلې شریکې کړئ. کم ختم چې تاسو کړی وي، که د قرآن کریم تلاوت وي چې څومره سپارې شوی وي، او نور ذکر اذکار وي، درود شریف وي، کلمه شریفه وي، استغفار وي، هغه ټول موږ ته راواستوئ. نن هغه جمع کیږي، بیا به په اجتماعي شکل د دې ثوابونه و نبي علیه الصلاة والسلام ته وربخشو، او ټول هغه چاته چې زموږ سره شرکت په دې ختم کې کړی وي هغه به ډیر زیات بختور وي. الله رب العزت دې اجرونه ورکړي، او بیا به د هغه وروسته انشاء الله اجتماعي دعا کیږي. هر ورور هر خور کولی شي چې پر هغه نمبر باندې خپل کم مشکل وي د هغه مشکل لپاره دعا هم طلب کړي. دا یو عظیم ختم شوی دی تر دې حده چې موږ ته کم نتایج را استول شوي دي. تر 20 واره زیات قرآن کریم ختم شوی دی، او تر 10 لکه واره زیات لا تر اوسه نتایج نه دي راغلي. دا څو ورځې کېږي راغلي. درود شریف ویل سوی، دغه شان استغفار. نو دا عظیم ختمونه شوي دي. انشاءالله د دې په وروستۍ کې چې کومه اجتماعي دعا په اخلاص کېږي، او بیا داسې دعا چې هغه داسې ورونو او خویندو ته کېږي چې هغه زموږ څخه په غیاب کې دي، موږ یې نه پېژنو، دوی د دعا طلب وکړي. نو رب العزت دغسې دعا قبلوي چې یو مسلمان د بل مسلمان په حق کې وکړي په داسې حالت کې چې دوی یو بل سره غیاب وي. نو هغه د خپل د هغه دعا طلب وکړي چې کم حاجت وي، کم مشکل وي، کم مصیبت وي، کم مرض وي، هر شی چې وي د هغه طلب دې وکړي. انشاءالله هغه ته به خصوصي دعا وکړو. الله تعالی دې هر هغه چا ته عظیم اجر ورکړي چې زموږ سره برخه اخیستې وي، او هغو ته دې هم الله تعالی د دې ثوابونه ورسوي چې برخه یې نه یې اخیستې. الله تعالی دې بیا هم توفیق ورکړي چې په نبي علیه الصلاة والسلام همیشه دپاره درود شریف وایي، ذکر اذکار کوي، او د قرآن کریم ختمونه او تلاوتونه کوي. نن تاسو موږ ته خپل نتایج راواستوئ چې نن د جمعې ورځ ده. الله رب العزت دې تاسو ټوله خوشحاله ولري. موږ وروستی کې تاسو ته نمبر درښیو، نو دغه نمبر که ټلیفون باندې ورته وایاست او که پر واتساپ باندې ورته وایاست رابطه وکړئ. الله تعالی مو حفاظت وکړه، رب العزت مو سلامت ولره. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ختم نتایج زموږ سره پر دغه نمبر شریک کړئ، پر واتساپ یا پر ټلیفون 0029 309 800 معارف الإسلام إدارة